امامت کې اتو خبرو ته فکر کوئ بیا به نوسی او کډوسی به مو امامت کوي امامت هم ډېر ګران کار دی امامت کې به څلور کاره کوئ او څلور کاره به نه کوئ اول نمبر څلور کاره چې کوئ امامت کې به د جمع لحاظ ساتئ مداومت به په جماعت کوئ ابتدا کې مو چې امامت ونیوه نو 2 میاشتې غیر حاضري مه کوئ چې ستاسو او د مقتدیانو په منځ کې جوړ پیدا شي او که ته مازدیګر امامت ونیسي او ماښام مونځ کې نه یې خلک وایي دا څنګه امام دی دی خو نه او ستا د کمال نه به خبر نه نو کېدی شي چې خروج دې د دخول نه مخکې شي دستاربندي به درته وکړي چې ځه نو 2 میاشتې غیر حاضري مه کوئ 2 میاشتو نه بعد به یو نایب پیدا کوي چې جمع قضا نه شي کلیوال پسې څوک جمع نه کوي او ډېره مینه ورسره نه وي اگر که غټ عالم ولې نه نو یو نایب به پیدا کوي ها او که جومات ته مو لوی عالم راغی او ښایسته قاري راغی هغه به جمع ته نه مخکې کوئ دا بند دي احادیثو کې به درته راشي مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه یو ځای ته لاړه هغوی ورته ویل صاحب جمع راکړه ویل نه وایي حضور فرمایلي دي چې امام به په خپله جمع ورکوي وایي موږ درته اجازه کوو وایي که اجازه هم پرې نه کوو نو که څومره ښه قاري درته راغی او ښه عالم درته راغی جمع ته یې مخکې نه کوي ولې که د هغه اواز ښي او ستا اواز کمزوری د هغه شکل ښي او ستا کمزوری او ستا مقتدیان هغه ته وګوري چې کاشکې دا مو امام وایي داسې دي نو تاوان کوي د رسول الله مبارک پاره خبره کې کمالي نو جمع په خپله ورکوئ بیا مو چې ضرورت پیښیږي یو نایب پیدا کوي بس څو خبرې شوې دا ګور هغه خبرې دي که اغوستونکی پیدا شي نو کېدای شي په 1 کیلو سره زرو باندې یوه خبره باندې نو تاسو بغیر امامت نه ګزاره نه کړي دویم نمبر خبره خلکو ته به مسایل شروع کوئ منځونه خو هر سړی ورکولی شي ته چې عالم یې 10 کاله 12 کاله د خواري کړې ده ته به مقتدیانو کې خپل کمال ښیې که نه چې د نور امامانو او زما په منځ کې دا توفیر دی نو ښه خبره دا ده چې نورالضا ورته شروع کوي ښه نورالضا ښه کتاب دی عوامو ته نورالضا شروع کوي که عربي ورته نه وایي د دې نه مسلې ورته کوي او نورالضا باندې فتاوی عالمگیري ګورئ هغې کې بیا ښه تفصیل دی دا 2 کتابونه درته ځکه یادوم چې دې کې قیل او قال نشته که نه بس خالصه مسله ده عالمگیري م 100 او یو علماو لیکلې ده نو اجماع ده نو دا چې خلکو ته وایي نو هغې قیمتي مسایل دي تاسو ته به هم یادېږي عالم ته فقه په دې یادېږي چې خلکو ته یې بیانه کړي ښه نو عوامو ته چې مسلې کوي نو تا ته به هم یادېږي داسې خو سړي ته نه یادېږي څو کاره شو 2 تش امامت مه کوئ ښه د دین خدمت کوئ دریم نمبر د کلیوالو ماشومانو ته به سبق وایي یا خپله یا یو قاري ورته ونیسئ که خلکو روپۍ ورکولی شي نو ډېره ښه ده که نه شي ورکولی خپله یې ورته وایه دا ماشومانو ته چې سبق ووایي که نه دا بیا عالمان شي حافظان شي دا ټوله ستاسو صدقه جاریه ده دا به درته عملنامه کې الله تعالی لیکي 4 نمبر دې کلي کې چې مخکیني کوم علما دي اگر که په اعتبار د علم سره کم دي د هغوی به قدر کوئ د مشرانو به یې قدر کوئ هغه علما اگر که په علم کې کم وو خو کمال یې دا دی چې خلک یې ساتلي دي په دین دا موږ او تاسو سبق ته راوتلي یو که نه دا زموږ او ستاسو د هغه زمانې د کم علمو علماو برکت دی که علم یې کم و خو خلک یې ډېر ښه ساتلي دي زموږ او ستاسو بعضې ملګري چې په جومات کې امام شي یا مدرسه کې استاد شي نورو خلکو پسې خبرې کوي دا نه پوهېږي دا نه پوهېږي دا نه دا عالم اخوند دی نو د هغه خو دوستان دي که نه د هغه خو ملګري یي نو ته چې د چا مشر پسې خبرې وکړې بیا خو تا نه زړه خفه کېږي که نه بیا هلته ته وخت نه شي تېرولی ځکه ته خو ځوان یې هغه سپین ږیری دی د هغه ملګري دوستان ډېر دي ستا خو دومره نه دي نو جذبه به نه استعمالوې نو 4 کاره به کوئ زده مو شو جمع به په خپله ورکوئ مسایل به خلکو ته بیانوئ چې خلک د دین نه خبر شي چې خلک ته وپېژني چې دا عالم دی نو ستا قدر به کوي که ماشومانو ته به ورته سبق یا خپله یا نایب او دغه وخت او دغه د کلیوالو د سپین ږیرو د ملکانانو د علماو به قدر کوئ دا 4 کاره کول پکار دي ښه 4 کاره به نه کوئ اول نمبر د خلکو جرګې به نه کوئ مقتدیانو چا سره لانجه راغله که نه چې راځه مولوي صاحب شیخ صاحب ته زموږ دا فیصله وکړه نه به کوي ولې فیصله کې خو به یو په حق یو په غلطه او ته به حقه فیصله کې نو غلطي والا به درنه خفه شي هغه بیا ماما لري کاکا لري ترور زوی لري خبروال لري نو نیم مقتدیان درنه خفه شي والله ورپسې مونځ وکړم ځان او ملک نه جوړوئ امام بس د دین تعلق دی ورسره دی او ته زه جرګې مرګې نشم کولی نو جرګې به د خلکو نه کوئ فیصلې به د خلکو نه کوئ زده مو شم 2 نمبر خلکو سره به مقتدیانو سره به معاملات نه کوئ معاملات معنا یو شی به پې خرڅی نه او تې اخلې به نه او قرض به ورکوې نه او قرض به تې اخلې نه که یو شی د 10 روپو دی او مقتدي درته وایي ته خو برکتي سړی تا نه به زه په 100 روپۍ والم نه به یې ورکړې ته نه تاسو سره مې دیني تعلق دی د دنیا تعلق نه جوړوم سره
یو شی بازار کې په 100 روپۍ پیدا کېږي مقتدي په 10 درکې نه بیانې روپۍ دې په کار شي مقتدي نه به نه قرض کوي که مقتدي درنه قرض غوښتو ته نه د خو امام د خو تجار نه یم عوامو کې دا کار دی چې مسله درته په دغه راغله که نه د دنیا په معامله بیا جومات هم نه راځي مونځ هم درپسې نه کوي مسله دې هم نه اوري نو د دین ته خو دې دیوال وو نو معاملات به نه کوئ چا سره مو چې د دین تعلق بس پرې دی د دنیا تعلق به سره نه جوړه څو خبرې شوې د نه یېرې نشي ګوره درېم نمبر بېګیري هلکانو سره به نه کښېنئ نه به جومات کې ځان سره کښېنوئ نه به ورسره ځئ هوټلو ته باید سړی دومره ساده مقتدیانو کې د هلکانو کې محبت ډېر او مینه پکې ډېره په نسبت د سپین ږیرو راځه مولوي صاحب چې هوټل نه دې بوځم راځه نه بس یو سره دا خو دور الفتن دی د خلکو ذهنونه د ګندګۍ نه ډک دي نو بېګیري هلکانو سره برابر کوشش کوئ سپین ږیرو سره او که نه چې ښه غټه ږیره وي څلورم نمبر حجرو کې دوکانونو کې به چا سره نه کښېنئ مقتدیانو کې دوستان پروا نه کوي او مقتدیانو کې به سره نه کښېنئ ولې په حجرو کې په دوکانونو کې خلک هر څه وایي ته به مار شی وی نو چې کوم عظمت او قدر د علم دی بیا دې هغسې نه کوي یا یو استاد موږ سره ناست او دا وایي او دا وایي څو خبرې شوې نو څلور به کوئ څلور به نه کوئ نو لمسي به مو امامت کوي څوک هم ترې شړلی نه شي بیا زده مو شو چل